جاوید زمان خان په خیرونه په پاکستان کې دوه موضوعات د هر چا یا د ډیرو خلکو د دلچسپۍ باعث وي. په لوبو کې کرکټ او د کرکټ نه اخوا بیا سیاست. او ښاغلی عمران خان صاحب د دې دواړه میدانونو د تیر 13 کالو راسې یو شاسوار دی. او سیاست خو نن سبا بیخي د خان صاحب د ذکر نه بغیر نامکمل وي. د انتخابونو ورځې دي، هسې هم خان صاحب په دې دواړه میدانونو کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی او په پاکستان کې کور کور ته ځان رسولی دی، په کرکټ کې هم او په سیاست کې هم. نن د ښاغلي عمران خان صاحب یا د تحریک انصاف د پخواني چیرمین ماما جاوید زمان خان وفات شوی دی. د ده وفات بطور کرکټر او بطور د عمران خان ماما اهم ولې دی. دا استاد و یا تعلیق و یا منټور و، کوچ و، انسپریشن و، گایډ و، رهبر او رهنما و، لارښود و د ښاغلي عمران خان صاحب په کرکټ کې. او دی د شوکت خانم ورور و، یعنی د عمران خان د مور بیبي خدای بخلي ورور و. د خان صاحب په شانې ژوند په زمان پارک لاهور کې کوو، که څه چې دی پیدا شوی په جالندر پنجاب هندوستان کې و، کوم چې موجوده هندوستان بهارت دی. پخوا خو بر صغیر و، چونکې 1938 کې پیدا شوی، 1938 کې. نن د 86 کالو په عمر کې د دنیا نه سترګې پټې کړي. راځم د ده د کرکټ کیریر اړخ ته، چونکې د خان صاحب استاد و، تعلیق و، رهبر او رهنما، لارښود و. نو بطور کرکټر د خان صاحب انسپریشن پاتې شو، خان صاحب یې ګایډ کړی، روزلی و، تربیت یې ورله کړی. نو د فرست کلاس کرکټر و. د لاهور نه لوبه کوله، د لاهور A ټیم نه، او 9 میچونه کړي وو فرست کلاس کرکټ کې، او 12 اننګز یې کړي وو، یو پیر ناټ آوټ پاتې شو، 268 رنز د ټوټل کړي وو، 268 رنزونه، او د ده هایر سکور هم 68 وو. 262 رنز یې کړي وو، 68 د هایر سکور، او 23 د 23 ایوریج باندې، 262 ټوټل، 68 highest score, 23 average. او دین علاوه د رائټ هینډ آف سپینر هم و. بطور سپینر د په 9 میچونو کې 864 بالز کړي وو، 351 رنز ورکړي وو، 11 ویکټې اخیستې وي، 4 په 17 د بهترین بولینګ و، یعنی 17 رنز یې کړ، 4 ویکټې. دا د جاوید زمان خان. دا نن د اوس نه 2-3 ګنټې وړاندې په لاهور کې وفات شو. غرض مې صرف د ده د بایوګرافي شیر کول و، خبرول و چې دا د ښاغلي خان صاحب تره نه بلکې ماما و. ماما مطلب او دا برکي پښتانه دي. جاوید زمان خان دا برکیان دي، پښتانه دي. خان صاحب پخپله هم مني چې د نیکونه او دغه خلک جالندر ته پښتانه کوچېدلي وو د موجوده وزیرستان نه. نو هسې خو هغه نیازي دی، خو د مور د اړخه د فکر کوم برکي دی، او جاوید برکي، او داسې خان دی هم برکي دی، جاوید زمان برکي دی. یو بل هم د دې په خاندان کې مشهور برکي خاندان خلک شته، او زما خیال دی چې دی متعلق دا خان صاحب منلي هم دي، او دا حقیقت هم دی چې دی پښتانه کوچېدلي وو د موجوده وزیرستان د کانیکورم یا کانیګورم. اوس خطا کېږم، هلک ګډوډ یم، خو بهرحال د وزیرستان نه دی کوچېدلي، ولته په جالندر کې آباد شو. دی په 38 کې په جالندر کې پیدا شوی و. چونکې ټویټ خان صاحب کړی و، نو هسې مې دلچسپي وه ما وی چې در سره شریک کړمه. وجه دا ده چې د خان صاحب روزلی دی، ځینې عکسونو کې ښکاري چې په ارلی ایج کې او په کرکټینګ کیریر کې ښاغلي خان صاحب سره ډېر زیات خواري او محنت کړی دی. نو بهرحال خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي. اوس پسماندګانو ته صبر جمیل پکار خو ده. خان صاحب به غواړي چې په پیرول باندې رها شي. اوس دغه قانوني او سیاسي خبرې دي، د هغې نه به راتېر شو، او د بخښنې د دعا سره به د نه رخصت واخلم. کورم ودان.